په 28 ولایتونو کې د صنعتي ساحو د جوړېدو په موخه صنعت او سوداګرۍ وزارت ته شاوخوا 80,000 جریبه ځمکه انتقال شوې. د اعلی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په ځانګړې ترسره شوې غونډه کې د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ، صنعت او سوداګرۍ وزارتونو او اراضي ریاست په ګډون پلاوي ته دنده سپارل شوې وه، څو د کابل په څلورو خواوو کې د صنعت اولیه او خفیفه لپاره 2,000 جریبه ځمکه د صنعتي سیمو د جوړولو په موخه د افغانستان اسلامي امارت له لوري د نوي منظور شوي قانون چاپیریال ساتنې او ښاري ماسټر پلان مطابق د یوې کړنلارې له مخې یادې ځمکې ځانګړې او وسپاري. همداراز دغه پلاوی مکلف بلل شوی و څو په ننګرهار، کندهار او بلخ ولایتونو کې د صنعتي ساحو لپاره 10,000 جریبه ځمکه د صنعتي ساحو لپاره د اعلی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب له لوري د نوي منظور شوي قانون چاپیریال ساتنې او ماسټر پلان له مخې ځانګړې او وسپاري. همدارنګه د یادې ځمکې له یوې برخې څخه د کانونو د پروسس کولو لپاره هم ګټه واخیستل شي. دغه پلاوي ته دنده سپارل شوې وه څو په کندوز ولایت کې 10,000 جریبه ځمکه د صنعتي سیمو لپاره د اسلامي امارت له لوري د نوي منظور شوي قانون چاپیریال ساتنې او ماسټر پلان مطابق ځانګړې او وسپاري. د کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او کندوز ولایتونو پرته په نورو ولایتونو کې د امکان په صورت کې د صنعتي پارک لپاره په هر ولایت کې 1,000 جریبه ځمکه د صنعتي ساحو لپاره د اسلامي امارت له لوري د نوي منظور شوي قانون چاپیریال ساتنې او ماسټر پلان مطابق ځانګړې او وسپاري. د کوچني صنعت یا تشبثاتو لپاره هم دغه پلاوي ته دنده سپارل شوې وه څو په هر ولایت کې له 10 څخه تر 50 جریبه ځمکه د صنعتي ساحو لپاره د اسلامي امارت له لوري د نوي منظور شوي قانون چاپیریال ساتنې او ماسټر پلان مطابق ځانګړې او وسپاري. او همداراز د فارمي مالدارۍ، کرنې او د چرګانو پالنې لپاره د خلکو ته ملکیتاً یا په اوږدمهاله د تمدید وړ اجاره ورکولو په موخه هم هر اړخیزه کړنلاره چمتو کړي. تر اوسه په ټول افغانستان کې د صنعتي ساحو د جوړېدو په موخه د اعلی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب د حکم پر اساس په 28 ولایتونو کې شاوخوا 80,000 جریبه ځمکه صنعت او سوداګرۍ وزارت ته انتقال شوې ده. په کابل ولایت کې څه باندې 8,000 جریبه، په ننګرهار کې 10,000 جریبه، په کندوز کې 10,000 جریبه، په کندهار کې 10,000 جریبه او په بلخ ولایت کې 10,000 جریبه ځمکه انتقال شوې ده. په پاتې نورو ټولو ولایتونو کې د حکم مطابق د ځمکې د تثبیت او انتقال چارې تکمیل شوې دي. یوازې په 4 ولایتونو کې پاتې ده. په نورستان کې ځمکه نشته. په سمنګان، سرپل او بادغیس ولایتونو کې ټاکل شوې ځمکې څړځایونه دي چې ژر به د اراضي ریاست له لوري د ټاکل شوې ځمکې د تعدیل یا نورې ځمکې ته د سپارلو په هکله اجراءات ترسره شي. د کوچني صنعت یا تشبثاتو لپاره هم د ځمکې ورکولو په اړه د چارو ادارې عمومي ریاست له لوري کورنیو چارو وزارت ته او د یاد وزارت له لوري ټولو ولایتونو ته هدایت شوی چې په هر ولایت کې د والي په مشرۍ د یاد حکم د تطبیق لپاره اجراءات وکړي. همدارنګه د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لوري ټولو ولایتي ریاستونو ته هدایت شوی چې د موضوع د ولایت له مربوطه ادارو سره تعقیب کړي.